السلام علیکم ملګرو، زه یم نقیب ودان او تاسو ګورئ ودان ټیکنیکل یوټیوب چینل. دوستانو، څنګه کولی شو چې د ملګرو د فیسبوک ملګرو د فیسبوک فرینډز لوکیشن معلوم کو. نو نن ویډیو واقعا ډېره خوندوره ویډیو ده. ویډیو تر پایه وګورئ. دوستانو، راځو د ویډیو طرف ته. څنګه کولی شو د ملګرو لوکیشن معلوم کو. تر اوسه مخکې تاسو خپل فیسبوک ته ولاړ شئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک ته ولاړ شئ، تاسو ته درې لاینو اپشن ښکاري. د درې لاینو اپشن باندې به کلیک وکړئ. ځینو ملګرو ته په دغه ځای کې دغه اپشن راځي. په دغه ځای کې دا اوس کوم زما ګروپس دی، په دې ځای کې دا اپشن ورته راځي. او ځینو ملګرو ته په دغه ځای کې دا اپشن راځي سی مور کې. دا کوم سی مور اپشن ښکاري، په دې کې ورته راځي. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو به تر هر څه مخکې د خپل موبایل کوم لوکیشن ده دا به خلاص کړئ. دغه مثلا ما سره اوس دلته لوکیشن سروس لیکلی دی، دا به خلاص کړئ. داسې کله تاسو خلاص کړ، دلته تاسو ته راځي دغه اپشن نیر بای فرینډز. نیر بای فرینډز باندې به سمپلی کلیک وکړئ. په دې کله تاسو کلیک وکړ، دلته تاسو راځي ګیټ سټارټډ. په دې ګیټ سټارټډ باندې به کلیک وکړئ. نیکسټ فرینډز نیکسټ به کوئ. ټرن اون. دلته اوس تاسو ته معلوموي ستاسو ملګري د تاسو څخه څومره لرې دي. مثلا شراب جان له ما څخه 1 کیلومتر لرې ده. داسې ماونټین لیون جانان دا ما څخه هم 1 کیلومتر لرې ده. لبلی آیان ما څخه 8 کیلومتر لرې ده. ایوب دلیلی 1100 کیلومتر لرې ده. خیالي هم تقریبا 1000 کیلومتر لرې ده. دا تاسو هر څه داسې کولی شئ چې په د هغو لوکیشن معلوم کړئ. مثلا دا یونایټډ عربي امارات کې ده ایوب دلیلي. خیالي افغانستان کې ده. پرنس احمدزی ترکیه کې ده. د محمد جمیل ساحل په افغانستان کې ده. داسې تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره د ټولو ملګرو لوکیشن معلوم کړئ. دا غزنی افغانستان، غزنی افغانستان، خوست. داسې تاسو کولی شئ په اسانۍ سره د ملګرو لوکیشن معلوم کړئ. نو دوستانو، که چېرته تاسو ما چینل سبسکرایب کړی نه وي، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او شیر کړئ، تر څو چې بله ویډیو کې حاضر یو. تر هغه د الله په امان.